قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. د 1440 هجري قمري کال د ربيع الاول د میاشتې 12مه ورځ د جمعې مبارک مجلس دی. دا مبارک میاشت د نبی اکرم رسول معظم امام المرسلین رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم و دنیا ته د تشریف آوری او د راتللو میاشت ده. عام طور په دې مبارکه میاشت کې علما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حیاتی مبارکه سیرت طیبه دا بیانوي. موږ او تاسې هم په تیره جمعه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارکې زندګۍ یو اړخ بیان کړي چې نبی علیه السلام باندې کله وحی راغلل. نبی علیه السلام مبارک اول ځلي و د نابلده حالت سره مخ سو، راغی و خپلې بیبي مبارکې ته خدیجة الکبرا ته ول داسې یو نااشنا حالت مې ولیدي، وارخطا غوندې و. ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها د نبی علیه السلام یو څه صفات بیان کړل. ورخطا کېږم، کلا والله لا یخزیک الله ابدا. یا رسول الله ورخطا کېږم، الله جل شانه تا نه رسوا کوي، ځکه په تا کې 6 صفات موجود دي. دا د نبی علیه السلام د سیرت طیبه یو اړخ موږ او تاسې بیان کړي. نن بیا د جمعې مبارک مجلس دی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت یو بل اړخ بیانوو. نن جمعه کې به دا اړخ بیان کو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارک حیات زموږ څخه کومه غوښتنه ده، موږ څخه څه غوښتنه ده، موږ څخه الله جل شانه د دې مبارک نبی علیه السلام په هکله څه غواړي. آیا موږ او تاسې فقط په دې باندې خلاص یو چې موږ د نبی علیه السلام امتیان یو، او که د دې نبی علیه السلام د نبوت دعوه زموږ څخه یو څه غوښتنې لري؟ آیا دعوی امتیت اینمی نبی علیه السلام از ما و شما هم کدام تقاضا داره یا نه؟ ما و شما هم از طرف الله تعالی درباره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به کدام حقوق مکلف هستیم یا نه؟ اینمی نبی علیه السلام خو بر ما و شما در زندگی خود تمام حقوق اینمی امت را ادا کرد، دین را بر ما و شما آورد و نمو دین را بر ما و شما تشریح کرد. بر ما و شما درباره اینمی نبی علیه السلام کدام حقوق است؟ ما یک آیاتی کریمه از سورة الاعراف به شما تلاوت کردیم در اینمی سوره آیتی مبارکه
الله جل شانه 4 حقوق نبی علیہ السلام بر امت بیان کرده و الله جل شانه این امیرا تشریح کرده که کسی که کامیاب است و اونمو شخص که بری اونمو رحمت خاصی الله تعالی مکتوب و نوشته میشه. کدام شخص است؟ اونمو شخص که 4 حقوق نبی علیه السلام را ادا کنه. نبی علیه السلام بر ما و شما 4 حق داره. اونمو را مختصر بیان میکنیم. اولین حق نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما و شما چی است؟ اولین حق نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر امت چی است؟ فالذین آمنوا به، هغه څوک کامیاب دي چې پر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان راوړي. ایمان اولین شرط دی. الحمدلله موږ او تاسې ټول ایمان لرو. تاسې ټول ووایاست په جمعواري باندې الحمدلله. ولی ایمان 2 قسم است. یک ایمان قانونی است و یک ایمان واقعی است. ایمان قانونی اونمو ایمان که به سبب اونمو ایمان یک مسلمان، یک انسان در دنیا در جماعت مسلمان شمار میشه. احکام مسلمان بر اونمو جاری میشه. کدام شخص کی اینمی اقرار کرد که لا اله الا الله محمد رسول الله، قانونا اونمو مسلمان شد. اینمی ایمان قانونی است. در دنیا وقتی که اونمو شخص وفات شوه، با اونمو شخص جنازه میشه، در قبرستان مسلمانان تدفین میشه. دیگر حقوق مسلمانان که داره از اونمو حقوق برخمند میشه. ولی یک ایمانی واقعی است. درباره ایمان واقعی ما 1-2-3 احادیث شریفه را بیان میکنیم. ایمان واقعی کدام ایمان است؟ مثلا ما یک حدیث مقدس را داریم که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان کرده. اونمو شخص ایمان نداره، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. 3 مرتبه نبی علیه السلام اعلان کرد ایمان نداره. قسم به الله ایمان نداره، قسم به الله ایمان نداره. حضرات صحابه کرام پریشان شد، پرسان کرد یا رسول الله کدام شخص است که ایمان نداره و شما از اونمو ایمان نپی میکنی به قسم؟ کی است؟ من یا رسول الله؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم جواب داد من لا یأمن جاره بوائقه. اونمو شخص که اخلاق اونمو کامل نباشه، همسایه اونمو شخص از آزار اونمو با امان نباشه. اینمی را ایمان حقیقی گفته میشه. دا حقیقی ایمان دی. فخلا کلمه وایی ولی نبی علیہ السلام قسم کی چې زما دی قسم وی ایمان نلري، ایمان نلري، ایمان نلري. هغه څوک چې همسایه جنی تنگ وي. همسایه یوازې د کور همسایه نه، په دکان کې چې دی در څنګ همسایه و چې دا در ستنګ و، په مسجد کې چې دی در څنګ ناستو دا همسایه دی،
په موټر کې دي چې در څنګ ناستو دا همسایه دي، هر هغه څوک چې ستا ورسره وایسته وي، په حجره کې، په دفتر کې، په کور کې، په بازار کې، په هر ځای کې دا ستا همسایه دي چې دا ستا د آزار او تکلیف څخه په امان نه وي. نبی علیه السلام قسم می خوره که شما مؤمن کامل نیستی. الاولین حق نبی علیه السلام در اینمی ماه که ما و شما باید تجدید عهد کنیم، اینمی است که ایمان خود را باید کامل کنیم. در اینمی ماه مبارک که ما و شما سیرت نبی علیه السلام بیان میکنیم، از سیرت نبی علیه السلام یک جز اینمی است که باید ما و شما حقوق نبی علیه السلام بر ما و شما که است اینمی را بیان کنیم. اولین حق ایمان است. فالذین آمنوا به، کدام شخص کامیاب است؟ کسی که بر نبی علیه السلام ایمان واقعی و حقیقی را آورد. ایمان حقیقی و واقعی چی است؟ خود رسول الله بیان میکنه والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. ایمان نداره، ایمان نداره، ایمان نداره کسی که از او همسایه و تنگ باشه. ما و شما باید به زندگی خود یک محاسبه کنیم. از ما و شما خود در زندگی خود همسایه خود چه کنی؟ پدر ما از ما تنگ است، مادر ما از ما تنگ است. ما اینطور زندگی میکنیم که هر شخص که همراه ما وایسته داره از ما تنگ است. و نبی علیه السلام به قسم میگوید که اونمو شخص ایمان نداره، فقط برای نام مسلمان است، ایمان قانونی داره ولی ایمان واقعی نداره. اینمی را ایمان واقعی گفته میشه. در دیگر حدیث مقدس است نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اعلان کرد اونمو شخص ایمان نداره. کدام شخص؟ کسی که همراهی ما محبت نداره. هغه څوک ایمان نلري چې نبی علیه السلام و هغه ته تر پلار، تر اولاد، تر مال، تر هر څه محبوب نه وي. نبی علیه السلام اعلان کی چې هغه څوک ایمان نه لري چاته چې زه تر پلار، تر اولاد، تر هر څه، تر مال ور محبوب نه یم. تر هر څه به نبی علیه السلام و هغه ته محبوب وي. سیدنا عمر رضی الله عنه ورته وایي یا رسول الله ما ته تر هر چا محبوب یې خو تر خپل ځان نه راته محبوب. نبی علیه السلام ورته وایي عمر ایمان نه دی کامل تر څو چې زه و تا ته ستا تر ځان هم محبوب نه سمه. بیا دوباره عمر صاحب فکر کوي، بیا ورته وایي یا رسول الله ته و ما ته تر خپل ځان هم محبوب یې. نبی علیه السلام ورته وایي الآن یا عمر، عمر ایمان وس کامل سو. ما او تا باید خپل جایزه واخلو، محاسبه وکړو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره زما څومره محبت دی. که یوه طرف ته زما د مال نقصان وي، بل طرف ته د نبی علیه السلام د سنت تقاضا وي. یوه طرف ته زما د ځان نقصان وي، بل طرف ته د نبی علیه السلام د دین تقاضا وي، زه چاته ترجیح ورکوم. دا اوله تقاضا ده، دا اوله غوښتنه ده د نبی علیه السلام د حقوق اول حق دی. فالذین آمنوا به وعزروه، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حقوق څخه دوهم حق عزروه. هغه څوک کامیاب دي، اولئک هم المفلحون. هغه څوک کامیاب دي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دوهم حق ادا کړي.
د نبی علیہ السلام دوهم حق چشدي وعزروه ای عظموه چا چې د نبی علیہ السلام مبارک تعظیم وکي تعظیم د نبی علیہ السلام دا د نبی علیہ السلام حق دی څنګه تعظیم د نبی علیہ السلام اول تعظیم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دادی چې کم ځای د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په کم مجلس کې نوم ذکر سي صلی الله علیه وسلم ورسره ووایه البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علي ونمو شخص بخیل است که نام ما پیش روی او ذکر شد و نمو شخص بر ما درود نمیگوید و نمو شخص بخیل است در هر جا در هر مجلس که نام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم را شنیدی بگو صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم و نمو شخص در روز قیامت حقدار شفاعت نبی علیہ السلام زیاد است کسی که در دنیا بر نبی علیہ السلام زیاد درود خوانده درود بر نبی علیہ السلام سبب رحمت است من صلى علی مره صلی الله علیه 10 مرات کسی که بر نبی علیہ السلام یک مرتبه درود خواند الله جل شانه بر نمو شخص 10 مرتبه رحمت نازل میکنه 10 مرتبه دوهم تعظیم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صدی یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله لا تقدموا بین یدی الله ورسوله الله جل شانه څخه مخته کېږه د نبی علیہ السلام څخه مخته کېږه څه مطلب مخته کېږه چې کله هم د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دین خبره راغله موای چې زما رایه دا ده کله هم چې د الله جل شانه د کتاب خبره راغلل موای چې زما فکر دا دی زما رایه دا ده در مقابل حکم الله تعالی در مقابل سنت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رای خود را پیش نکنی وقتی که یک شخص یک حدیث یک آیت قرآن را به شما بیان کرد که در قرآن شریف آمده در حدیث آمده در شریعت آمده اتر نگو که نی در رای ما اتر است در وطن ما اتر است در معاشره نی لا تقدموا بین یدی الله و رسولی تقدم نکنی از الله تعالی و از رسول الله تقدم نکنی واتقوا الله بترسی از الله تعالی تقدم نکنی حکم آمد بس سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر یا الله ما حکم شما را شنیدیم اطاعت میکنیم در اطاعت اگر از ما کدام تأخیر شد غفرانك ربنا یا الله بخشش میخواهیم اینطور نگو مثل که یهود گفت که سمعنا و عصینا وقتی که انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم به یهود حکم الله تعالی بیان کرد یهود چی گفت سمعنا و عصینا حکم را شنیدیم ولی عمل نمی کنیم برو حکم را شنیدیم ولی عملی نمی کنیم زیرا که اینمی حکم که آل حالات موافق نیست آل 2025 است آل شما اینمی را نمیدانی آل دنیا ایتور است آل ملل متحد ایتور است آل امریکا ایتور است آل دنیا ترقی کرد آل شما کدام حالت استی آل شما نمیدانی نه دین برای 2025 است دین برای 2030 هم است دین برای 2050 است دین تا قیامت است در دین تغییر نمی آید اینمی قرآن تا روز قیامت است در اینمی یک حرف تغییر نمیشه دنیا تغییر پذیر است ولی قرآن دین تغییر پذیر نیست
مسلمان باید بر دین خود مستقیم باشه، اینطور نباشه مسلمان که همراه حالات تغییر پذیر باشه. ابن الوقت، این میرا ابن الوقت گفته میشه که همراه وقت تغییر میشه. نه، مسلمان ابن الوقت نیست، مسلمان بر دین خود مستقیم است. لکونه مستقیم په خپل مقامیم که خزان را باندې راشي که بهاره. په خپل دین باندې ولاړ یم، دنیا که هر څه کوي دي، زه په خپل دین کې تغییر نه منم. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تعظیم: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د نبی علیه السلام مبارک تر آواز نه پورته کوي. په هغه وخت کې چې نبی علیه السلام مبارک حیات په مجلس کې به په زوره خبرې نه کوي. ټولو مفسرینو رحمهم الله لیکلي دي وایي کوم ځای چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث شریفه بیانیږي، دین بیانیږي، په هغه مجلس کې به په لوړ آواز خبرې نه کوي، ځکه دا د نبی علیه السلام مجلس دی. لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال. څوک چې خبرې کوي هغه ته اهمیت نشته، هغه څوک دی؟ زید و عمر بکر دی. د چا خبرې چې کوي هغه مهم دی. خبرې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کې د دې تعظیم پکار دی، احترام پکار دی، قدر پکار دی. دا زما د محبوب صلی الله علیه وسلم خبرې بیانوي. دا د نبی علیه السلام دوام حق دی. د نبی علیه السلام د دین عظمت، د نبی علیه السلام د احادیثو عظمت، د نبی علیه السلام د راوړي کتاب تعظیم، د نبی علیه السلام د یو سنت قدر کول، د یو سنت قدر کول. څنګه قدر کوي حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم؟ حذیفه بن الیمان رضی الله عنه یو صحابي دی، د کسرا و دربار ته تللی دی. هلته په مجلس کې ناست دی، ډوډۍ خوري. په دې مجلس کې د ډوډۍ په دوران کې د ډوډۍ یو حصه د ګولې څخه په ځمکه ولوېدله. حدیث مقدس دی کله چې تاسې ډوډۍ خوري د ډوډۍ یو حصه مو په ځمکه ولوېږي، دا حصه راواخلي پاکه یې کړي او ویې خوري، شیطان ته یې مه پرېږدي. نو د ځمکې څخه هغه د ډوډۍ حصه راپورته کړله، پاکه یې کړله، اراده یې وکړل چې ویې خوري. په څنګ کې ورسره ملګري دي، هغه داسې په لاس باندې اشاره وکړله چې دا کار مه کوه، ځکه موږ خو اوس دلته راغلي یو، د بل چا په دربار کې ناست یو، د کسرا د مسلمانانو سفیران یو. هغه به وایي چې مسلمانان څومره وږي خلک دي چې د ځمکې د خاورې شی را اخلي خوري. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ورته غصه سو: اترک سنت نبی لهؤلاء الحمقى. خپل ملګري ته غصه وکړه، ول زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سنت د دې کسرا د بې عقلانو په وجه پرېږدم چې بیا به د دنیا د کسرا خلک وایي چې دا څنګه وږي دي. د دې په وجه زه د نبی علیه السلام سنت نسم پرېښولی. سنت د نبی علیه السلام څنګه پرېږدم؟ ما او تا اوس په ډېرو وړو خبرو باندې خپل په ژیره باندې هم چاړه راواخلو، خپل وریښتان هم د سنته بدل کو، خپل لباس هم بدلو، خپل انداز د زندګۍ هم بدلو. ولې بدلوي؟ بیا به دنیا څه وایي، خلک به څنګه وایي، واده کې به بد ایسمه، بیا به په مکتب کې خلک را باندې خاندي، بیا به په پلانکي کې خلک را باندې خاندي. ولې به خاندي؟ زما او ستا خو داسې یو ښایسته زندګي ده چې کم د نبی علیه السلام سنت دی، هغه زما او ستا د وطن کلتور و رواج هم دی. دا یو عجیبه ده الحمدلله چې د نبی علیه السلام په سنت کې ژیره سته، زما او ستا په وطن کې کلتور هم دی. زما او ستا د مشران سپین ژیري وګوره څنګه خوند ورسره کوي، ښایستې ژیري. که په وطن کې د نبی علیه السلام مبارک په سنت کې ښایسته لنګوټه ده، زما او ستا په وطن کې زما او ستا پلار و نیکه کول الحمدلله. که د نبی علیه السلام په سنت کې ښایسته لباس و جامې دي، زما او ستا د وطن کلتور دی الحمدلله. نو دا نه زما او ستا د سنت هم دی او کلتور هم دی. بیا به ولې زما او ستا بچان و ځوانان بدلوي؟
ولې به بدلی غلطه به کوي چې بدلی به خلک به را باندې خاندي خلک به بد کوي چې را باندې خلک به په ځان باندې خاندي چې د پلارو د نیکه کلتور یې هم بدل کړی دی د خپل نبي سنت یې هم تغییر کړي دي هغې په ځان وخاندي. نو د نبی علیه السلام دوام حق دا دی چې وعزروه تعظیم د نبی علیه السلام وکړي. دا میاشته د نبی علیه السلام سره د تجدید عهد ده. راسی مسلمانانو د نبی علیه السلام حقوق بیانوو حقوق نبی علیه السلام را بیان میکنیم. اینمی دوم حق نبی علیه السلام است تعظیم نبی صلی الله علیه وسلم. تعظیم نبی چی است؟ وقتی که نام نبی علیه السلام ذکر شوه صلی الله علیه وسلم بخوان. وقتی که دین نبی علیه السلام بیان میشه در مقابل دین نبی علیه السلام رای خود را پیش نکنی دنیا را پیش نکنی که دنیا اتر اسمای تو نه. وقتی که دین نبی علیه السلام بیان میشه در کدام مجلس اونمو دین را به خاموشی بشنوی. دریم حق د نبی علیه السلام مبارک ونصروه فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه. څوک کامیاب دي کامیابی غواړي فقط په دې نه دی اخلاص چې زه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امتی یم. د دې دپاره دا ضروري ده چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حق به ادا کړي. دریم حق څه دی؟ ونصروه. اونمو شخص کامیاب است کسی که نصرت نبی علیه السلام کنه. نصرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چی است؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. الله جل شانه هم از ما و شما خواست که بیایی نصرتی نمی دین کنی. نصرتی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چی است؟ نصرتی دین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که به دنیا آمده برای چی آمده؟ 3 مرتبه در قرآن شریف ذکر شده. مقصد بعثت نبی علیه السلام چی است؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمده برای چی؟ تاکہ اینمی دین کی نبی علیہ السلام مبارک اینمی دین را به دنیا آورد بر تمام ادیان غالب کنه. در دنیا کی چقدر طریقه های زندگی مروج است اینمی دین بر تمام طریقه های زندگی باید غالب شود. بیای مسلمان اینمی دین را ترویج بتی غلبه بتی. غلبه دادن غالب کردن اینمی زندگی نبی علیه السلام سنت نبی علیه السلام اینمی کاری ما و شما است. اینمی نصرت است. یک سنت نبی علیه السلام را مروج کنی یک عادت نبی علیه السلام طریقه نبی علیه السلام را مروج کنی بس اینمی نصرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. و اینمی هم حق نبی علیه السلام است هم اینمی کار ثواب است. من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد. چاچی زما په سنت پر لاسونه ونیول نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په سنت پر لاس ونیوي عملی کوي زما سنت ژوندی کوي. په هغه وخت کې چې کله دنیا کې فساد عام سي دا اوس چې خلک وایي نه کیږي په دا زمانه کې چې خلک وایي نه کیږي تا یو سنت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ونیوي. په یو حدیث شریف کې دی چې الله جل شانه به د شهید ثواب درکړي. په بل حدیث شریف کې دی چې الله جل شانه به په قیامت کې د 100 شهیدانو ثواب درکړي. د څو شهیدانو ثواب؟ د 100 شهیدانو ثواب به الله پاک د 100 شهیدانو رتبه او مقام به الله پاک لري. از ما خبره نه ده از ما د پلار خبره ده. حدیث شریف می درته ووایم چا چې یو سنت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عملی کوي چې کله په دنیا کې فساد عام سي خلک
په دین باندې عمل کول خلکو ته نااشنا ښکاري او تا سنت عملي کړي د سلو شهیدانو ثواب درکړي. محدثین رحمهم الله فرمایي وای په دې کې ضروري نه ده چې خامخا د بیت الله سنت به را ژوندي کړې، وای چې د بیت الخلا سنت رواج کې. بیت الخلا ته چې ننوځې اول چپه پښه ننباسه، چې راوځې اول راسته پښه ننباسه، چې دا سنت عام کی مروج دي کی. په دې کې الله جل شانه ثواب درکوي د سلو شهیدانو. مشکل اینمی است که درمیان ما و شما مذاکره نیست. ما اینمی مذاکره نه در خانه خود میکنیم، همراه اولادای خود. بس وقتی که دسترخوان میه ما به دسترخوان جمع میشیم، باید اول از نان خوردن باید مذاکره شود. پیش از این که ما نان شروع میکنیم باید مذاکره شود که بچا اولادا صبر کنی، نان که میخوریم برای خوردن نان کدام طریقه سنت است، اول باید کدام ترتیب شود، مذاکره شود. پیش از این که به بستر میریم خواه میکنیم اول باید مذاکره سنت شود. ما و شما که خواه میشیم کدام طریقه داریم برای خواه شدن، طریقه مسنونه چی است؟ صبح که از خانه بیرون میشیم کدام ترتیب و اصول داریم برای بیرون شدن از خانه خود؟ در شریعت کدام ترتیب است؟ سنت طریقه چی است؟ یو دعا ووایه. حدیث مقدس د ابو داود شریف دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما او ستا پکې فایده ده. څوک چې د کوره راوځي دا دعا یې وویل: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. څومره اسانه دعا ده. په دروازه کې چې دا دعا وویل د کوره راووتی، یو ملک یو فرشته ورته وایي کفیت وهدیت ونصرت وحفظت، ستا کفایت وسو نور. الله جل شانه بستا د ټولو مشکلاتو کفایت وکړي، تا ته هدایت وسو، ستا حفاظت وسو، ستا نصرت وسو. خپل اولادو ته دا ور زده کړي: بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. څومره اسانه دعا ده. د کوره چې راوځې بازار ته، په بازار کې به کومه دعا وایې؟ کور ته چې ننوځې کومه دعا به وایې؟ سنت د نبی علیه السلام دا عام که. په دکان کې هم تذکره وکړه، په کور کې هم تذکره وکړه، د ملګرو سره هم تذکره وکړه. دا د دې میاشتې اصلي موضوع ده. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره د محبت تقاضا دا ده: ونصروه، د نبی علیه السلام نصرت وکړه. واتبعوا النور الذي انزل معه. څلرم حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا دی، هغه کتاب چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته په 23 کال کې راوړي، هغه کتاب یې راوړی دی د اقرأ په کلمه باندې. اوله کلمه د دې مبارک کتاب اقرأ بسم ربک الذي خلق. دا لوی عظیم کتاب، هغه کتاب چې د لوح محفوظ څخه ودې نږدې اسمان ته د دنیا راغی. هلته چې کومه خونه ورته جوړه کړه، وطاق، په هغه وطاق کې چې دا کښېښوي اونمو وطاق، اونمو وطاق را بیت العزت گفته میشه. بیت العزه د عزت خونه ورته ویل کیږي. اونمو کتاب کې به ما و شما آمد، اونمو کتاب بری عمل است. واتبعوا النور الذي انزل معه. هر اونمو شخص که دعوی اینمی نبی داره، دعوی امتیت و اتباع اینمی نبی داره، اونمو مکلف است که اتباع اونمو کتاب کنه. کدام کتاب که اینمی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آورده به دنیا. در 23 سال نبی علیه السلام اینمی کتاب تدریس کرد به امت خود. و انه لتنزیل رب العالمین. رب العالمین را استولیدی. نزل به الروح الامین. روح الامین را وریدی على قلبك لتكون من المنذرین. د محمد صلی الله علیه وسلم پر قلب اطهر باندې راغلی دی.
بلسان عربي مبين، په عربي پاک واضح ژبه باندې راغلي دي. قرآن کریم راغلی دی. دا د څه دپاره راغلی دی؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. د دې دپاره راغلی دی چې انسانان په دې سره نور و هدایت ته ووځي. څه دپاره راغلی دی؟ لتبین للناس ما نزل الیهم. د دې دپاره راغلی دی چې انسانانو ته د دې ټول احکام بیان سي. عجب کتاب دی، دا عجب کتاب دی، دا داسې کتاب دی چې په دې کې هر څه شته، په دې کې هر څه موجود دي، هر څه موجود دي په دې کې. مسلمانه دا کتاب دی په لفظ زده دی نه، په معنا دی زده دی نه، په دې کې 500 یوازې قوانین دي، احکام دي، هغه احکام دي زده دي نه. په دې کې قصص دي د انبیاو د پخوانیو قومو، هغه دي زده دي نه. په دې کې امثال دي، الله جل شانه مثالونه بیان کړي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. مختلف مثالونه دي، په دې کې امثال او مثالونه دي، هغه دې زده دي نه. په دې کې حکم دي، هغه دې زده دي مسلمانانه. نو دا خو د دې نبی علیه السلام حق دی پر ما او تا باندې. دا کتاب یې د دې دپاره راته راوړی دی. کوم ملګري چې په لاره کې ولاړ دي چې لوړ وخیږي، لوړ مسجد خالي دی، لوړ په دې برنډه کې زینې دي، لوړ وخیږي، قربان وسم. دا کتاب یې دې دپاره راوړی دی چې ما او تا یې زده کړو، ما او تا یې زده کړو دا کتاب، او بیا دا کتاب په خپلو اولادو باندې زده کړو، ویې وایو، عملي کړو. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. چې اتباع وکړي د هغه نور، کم نور چې و دې نبی علیه السلام ته راغلی دي. اولئک هم المفلحون. دا کسان کامیاب دي. الوقت کې شما نه مو کتاب را نه به لفظ میدانی، نه به معنا، نه یاد کردی از او یک حساب. پس چطور دعوی نبی صلی الله علیه وسلم را داری، چطور شوقی و دعای شفاعت نبی علیه السلام را می کنی. پس خروج قیامت نبی علیه السلام در مقابل ما و شما عارض میشه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. په قیامت کې به د هغه نبی علیه السلام چې موږ وایو یا الله ته د نبی علیه السلام شفاعت را نصیب کې، د هغه نبی علیه السلام به په قیامت کې وایي یا الله زه عارضه لرم، زه عارضه کوم د خپل دغه امت په خلاف، دې خلکو زما دغه کتاب تر شا وغورځوي. کتاب یې نه دی، لفظ یې نه دی زده کړی. 40 کاله لمونځ کړی دی، په لمانځه کې الحمدلله رب العالمین وایي، یا الحمدلله رب العالمین وایي. 40 کاله لمونځ کوي، 50 کاله لمونځ کوي، په 50 کاله لمونځ یو په قل والله احد باندې کوي، هم کل والله وایي. انا لله و انا الیه راجعون. کل والله وایي، یو صورت هغه غلط، کل والله احد. وای کله چې چنګیز خان رالی، چنګیز خان په هرات باندې حمله وکړله، هرات یې ونیوی، بیا خپل عسکر واستول، عسکرو ته ویل ولاړ سئ وګورئ په ښار کې څوک دي. وای په ښار کې یې وکتل، په ښار کې څوک نه وه، ټوله ښار بند دي، د چنګیز عسکر ګرځي. یو سپین ږیری یې پیدا کړي، سپین ږیری ناست دی، دنګ چلی، دنګ د کنجوتو څخه غوړي باسي. چنګیز الورسی دا سپین ږیری راولي ماته، هغه لاسونه وتړل، راوستې چنګیز ته. چنګیز ورته وایي ته نه خبر چنګیز راغلی دی؟ هغه وایي چنګیز منګیز نه پیژنم، زه خپل غوړي باسمه. وایي ته څوک یې؟ وایي زه مسلمان یم.
وای د اسلام څو بناوي دي، وای نه مې دانیم، نه یم خبر. د لمانځه څو فرایض دي، نه مې دانم، نه یم خبر. قرآن شریف د اسلام کتاب دی، 10 سپارې دي، 114 سورته دي، په دې کې څو سورتونه په یاد دي، یاد نه دارم. اوهو دا هم نه دي یاد. پلانکی شی دی یاد دی، یاد نه دارم. ولی یاد نه لرې؟ ولی زه بوډا یم، شی مې نه دي په یاد. چنګیز خان ورته وایي څه کار کوې؟ وایي د کنجدو څخه غوړي باسمه. وایي د 1 من کنجدو څخه څومره غوړي وځي؟ وایي د 1 من کنجدو څخه دومره غوړي وځي. اندازه یې ورته وښول. د 1/2 من کنجدو څخه دومره غوړي وځي، د پلانکي څخه دومره غوړي وځي. آخر یې پوښتنه ځینې وکړه، ول د 1 کنجدې څخه څومره غوړي وځي؟ د 1 کنجدې څخه ول د 1 کنجدې څخه دومره غوړي وځي چې د بازاري سړي ګوتې په غوړېږي. د بازاري سړي ګوتې ښوی وي، د صحرایي ګوتې نه په غوړېږي، ځکه هغه خو شخي. دا ورته معلومه وه چې د 1 کنجدې څخه دومره غوړي وځي. وای چنګیز خان ورته وویل چې ته څنګه مسلمان یې چې د دنیا په کارو کې داسې حافظه لرې چې د 1 کنجدې اندازه هم در معلومه ده، د 1 من دا هم در معلومه ده، د 1/2 من دا هم در معلومه ده، د چاراک دا هم در معلومه ده. او د اسلام په ځای کې بیا ستا حافظه کار نه کوي، بیا ستا هغې کمزورې ده، بیا نه د اسلام په بناو خبرې، نه په قرآن خبرې، نه په لمانځه خبرې. امر یې وکړي ول د ده سر هم پرې کړي، په ښار کې چې هر څوک په لاس تل سرونه یې پرې کړي. ځکه ول په دې وجه باندې چې دا خلک چې کله د الله جل شانه سره د خپل رب سره وفا نه لري، زما سره هم وفا نه کوي، پرې کړي سرونه. نو اوس چې کله چاته ووایه چې وروره راسه قرآن شریف به زده کړو، وایي وخت نه لرم، یا زما ژبه پر قرآن نه اوړي. نو چې ستا ژبه په قرآن نه اوړي، په دکانداري او په کاروبار او په تجارت او په هر څه کې خو ته هر څه کولی شې، په لمانځو او په دین کې وجه نشې کولی. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي چې د نبي علیه السلام حقوق ادا کړو. او اخرنۍ خبره دا ده چې د نبي چې زموږ او ستاسو پر وطن باندې یو خطرناکه زلزله راغلې ده، او دا د زلزلې لا روانې دي. د زلزلو دا سلسله روانه ده چې بېګا ماښام هم وسوله او نن سهار هم سوي دي. د دې زلزلو په دا وخت کې زموږ او ستاسو لپاره دا مهمه ده چې موږ او تاسې رجوع الی الله وکړو. 2 شی مهم دي. یو اجتماعي توبه چې ټول رجوع الی الله وکړو، د الله جل شانه و طرف ته رجوع وکړو، استغفار او توبه، استغفار او توبه په ګډه باندې ټول عموما ټول الله جل شانه ته راجع سو، الله جل شانه ته توبه وکړو. یاو او دوهم د خپلو هغه مظلوم وروڼو، د هغه شهیدانو، د هغو د کورنۍ، د هغه زخمیانو، د هغو سره تر خپل وسه پورې د هر چا چې څومره وس وي، هر څوک د خپل وس په اندازه باندې مکلف دی. حدیث مقدس دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای اتق النار ولو بشق تمره، وای د جهنم ځان خلاص که څه هم په نیمه خورما باندې. خلاص یو سړی نه دی د دې څه، که د چا نیمه خورما په وس پرهي، که د چا یوه جوړه لباس په وس پرهي، که د چا یوه ډوډۍ په وس پرهي. هر څوک باید په دې کې حصه واخلي، د خپلو هغه مظلومو وروڼو، زخمیانو، د شهیدانو د کورنیو، د زخمیانو، د بېوزلو، د بېکسو سره د خپل وس په اندازه باندې هر یو مرسته وکړو. او دوهم دا دی چې موږ او تاسې د الله جل شانه په حضور کې هر یو باید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، د الله جل شانه څخه د مشکلاتو په وخت کې په صبر او لمانځه باندې کومک وغواړي. هر یو باید 2 رکعاته صلات توبه او صلات حاجت وکړي او د الله جل شانه څخه وغواړي چې الله پاک موږ او ستاسو د وطن د ټولو مظلومو مسلمانانو څخه او په هر ځای کې چې مسلمانان دي د ټولو څخه د دې مشکلاتو مخه وګرځي، او الله جل شانه پر موږ او تاسو باندې د رحمت او د خیر دروازې را خلاصې کړي. سنت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.